استوده دا یو سړی ګیره نه وي بل ډرای په سر نه وي داسې جمع کېږي دومره خبره دی ته کوو دا پاکستان کې عمران خان بادشاه دی دلته د هېڅ پوټیو نه بار بار خبره چې دا یوې سړي ته طلاق ورکړی دی په امریکا کې او دې سره بیا د طلاق کې غږ کېږي نکاح د عمران خان د طلاق مسله خو داسې دی چې دا عمران خان موږ سره ناستې نو بیا به له جواب ورکړو ځکه چې اوس موږ د هغه د قصې نه نه یو خبره چې دا ښځه څنګه طلاقه کړې ده او دې کې خو ډېرې خبرې دي نو دومره لرې تله نه دي په کار او دا مسله اله حل کېدی شي چې کله عمران خان به خپله ووایي چې ما په څه طریقه طلاق ورکړی دی په څه طریقه مې را دویمه ښځه واده کړې ده بیا مې څنګه طلاق ورکړی زه یې اوس څنګه را واپس کومه دا بیا د هغه وخت خبرې دي بل سوال دې څه وکړو چې د یو کس ګیره نه او ټوپۍ یې نه په ده پسې مونځ کېږي او که نه په ده پسې مونځ کېږي خصوصا دغه دویمه جمع شي یو سړی مخکې شوی دی خو چې کله په یو علاقه کې ثابت امام هغه داسې چې ګیره نه او ټوپۍ نه استعمالوي نو بیا په داسې امام پسې لاړ شه که تکلیف پکې نه چې هغه په سنتو صحیح برابري خو دا کم چې د دویمه جمع کېږي او وختي طور مخکې شي نه خو بیا مجبوري ده نو مونځ کېږي په هر ګناهګار پسې الا دا چې د ګناه کفر او شرک توضیح نو بیا پسې مونځ نه کېږي والله اعلم دلته چا بل تپوس کوو مسح په جرابو باندې په کم لاس به کې صحیح خبره دا ده اگر که جایز هره طریقه ده یو جایز یو غوره جایز دی چې یو سړی په ښی لاس باندې د دواړو خپو باندې راکاږي او جایز دی چې یو سړی ګس لاس په دواړو خپو راکاږي د دواړو خپو په جوراب خو حدیث کې دا راځي چې لکه د مغیر بن شعبه رضی حدیث چې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دواړو خپو باندې مسح وکړه مسح بهما علماء وایي دا بهما ټکی مطلب چې دواړو باندې په یو ځای وکړه نو صحیح طریقه دا چې په ښی لاس باندې د ښی خپې مسح او په ګس باندې د ګسې مسح دا غوره ده او د دې نه راوڅه دي هغه جایز دي والله اعلم دلته چا څه تپوس کو مسح د مقیم دپاره چې په خپل ځای کې 40 ګنټې یو ورځ یو شپه د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې والله اعلم